یوه ورځ سلیمان علیه السلام په یو لاره تېرېده چې ګوري یو میږی په ډېر تکلیف او زحمت سره یو غنم خپل لور ته راکشوي. کله چې سلیمان علیه السلام همدا منظره ولیدله، ورغی د نږدې له میږي سره خبرې وکړې چې ولې دومره تکلیف، دومره زحمت، ته د کاله څومره خوراک کوې؟ میږي په ډېره حیرانتیا سره سلیمان علیه السلام ته وویل چې زه د کاله د 3 دانو غنم په اندازه خوراک کوم. سلیمان علیه السلام میږی ونیوه، د 3 دانو غنم سره په صندوق کې واچو. بعد یو نیم کال نه وروسته سلیمان علیه السلام چې کله صندوق خلاص کړ، چې ویې کتل میږي 1 نیمه دانه غنم خوراک کړی ده. او له میږي نه یې وپوښتله چې ولې؟ تا خو پوره 3 دانې غنم په اندازه خوراک کوه. میږي ورته وویل چې کله زه آزاد وم، ځکه چې ما پوره خوراک او په خوراک کې مې هېڅ تغیرات نه راوستل، ځکه چې زما روزي رسونکی زما مالک الله سبحانه وتعالی و. کله چې زه پوه شولم چې زما مالک، زما روزي رسونکی د الله سبحانه وتعالی یو بنده ده، کیدای شي همدا بنده مې هیر کړي، ځکه چې په خوراک کې مې ډېر احتیاط کوه تر څو د یو کال لپاره نور هم تغذیه وکړم. نو دا وه قدرمن دوستانو د سلیمان علیه السلام او د میږي ترمنځ یو واقعه.